دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا غواړي له امریکا سره ښې اړیکې ولري. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د هند نیوز 18 خبري شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي اسلامي امارت له امریکا سره اقتصادي او سیاسي اړیکو پیلولو ته چمتو دی او په وینا یې تېره 20 کلنه جګړه باید د دواړو ترمنځ په یوه نوي ذهنیت بدله شي. ښاغلي یعقوب مجاهد همداراز له امریکا غوښتلي چې د افغانستان نوي حکومت پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.